بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری پوښتنه کړې ده چې د قربانۍ لپاره موږ څاروی اخیستی دی چې کور ته مو راوستو روغ جوړ و، هېڅ قسم عیب پکې نه و. وروسته پکې داسې عیب پیدا شو چې د هغې په وجې باندې اوس په دې باندې قرباني نه کېږي. مثلا ګوډ شو، سترګې ته یې نقصان ورسېده، غوږ ته یې نقصان ورسېده. نو جواب دا دی که چېرته دا کس غریب وي په همدې باندې د قرباني کېږي. غریب باندې د اول نم نه وه، په دې باندې د قرباني کېږي. خو که چېرته مالداره وي نو به بل څاروی به خامخا اخلي، دا څاروی دې خرڅ کړي په کمو روپو باندې به البته خرڅ شي، لږې روپۍ دې ورسره نورې ملګري کړي او روغ سالم سلامت څاروی دې واخلي چې په هغې کې داسې عیب نه وي چې د هغې د وجې نه بیا قرباني ورباندې نه کېږي. او په دې کې یو لنډه غوندې خبره به دا معرض کړو چې مثال په طور باندې غوږ دی یا لکۍ ده، دا چې د درېیمې حصې نه زیات نه وي نو بیا ورباندې نه کېږي. که مثلا درېیمه حصه نه وي کېږي ورباندې، د درېیمې حصې نه کم نه وي نو بالطریقه الاولی ورباندې کېږي. چې کله د یو اندام د درېیمې حصې نه زیات نه وي نو بیا ورباندې نه کېږي. البته د ښکر مسله بیا ډېره اسانه ده. ښکر که مثلا ټول نه وي هم ورباندې کېږي، فقط هغه صورت کې د ښکر باندې نه کېږي چې کله ښکر داسې بیخ کې مات شوي چې ماغزې ښکاري چې اکثر یې بیا مغزو ته نقصان هم رسېدلی. بس همدغه لنډه غوندې مسله ده. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.